دا مرستې د کوټ، رودات، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو له 940 بزګرانو سره په دې موخه وشوې چې ترڅو په خپلو سیمو کې د کوکنارو پر ځای حلال کښت وکړي. د کرنې د ودې او کلیو پراختیا یا سیباټ موسسې ولایتي مسؤل ګران آغا حیدرزي په دغو مرستو کې د شاملو توکو په اړه وویل. دې ته به مایکرو ټرینټ ورکول کېږي د باغدارۍ لپاره، بلچي به ورته ورکول کېږي، پنجي 2 دانې هایبریډ تخمونه پاکټ به ورکول کېږي، 2 کیلو لوبیا به ورته ورکول کېږي، 1 کیلو می او 1 زینه، 1 د واپاشي پمپ، 1 کیچي. دا د باغدارانو لپاره ورکول کېږي چې تر څو دوی وکولی شي د لږې ځمکې نه زیاته استفاده وکړي او د کوکنار نه راوګرځي او حلال رزق ته مخه کړي. ننګرهار کې د ولسوالیو کروندګر که له یوې لورې له دغو مرستو خوښ دي، خو بل لور ته له حکومته د لا ډېرې مرستې غوښتونکي دي. دا چې زمونږ منطقه د اوبو او د نورو شیانو د مشکلاتو سره مخامخ ده، موږ ته دا توقع لرو چې موږ سره هم د بندونو په رابطه باندې هم د زراعت په رابطه باندې ښه تخمونه موږ ته راکول شي، تر څو چې زمونږ وران وطن د آبادۍ او ترقۍ په مخ لاړ شي. موږ سره مطلب د کوټ په ولسوالۍ کې کومکونه شوي دي، د شنو خونو، د باغونو، نور کومکونه له زموږ ضرورتونه دي لکه استنادي دیوالونه، باغونه، زموږ په هر بخش کې چرګان، وزې، میږې. باور دا دی که حکومت بزګرانو سره د کرنیزو د حلالو تخمونو د مرستې ترڅنګ د هغوی ژوند ته پاملرنه وکړي، نو شونې ده چې نږدې راتلونکي کې به د نشهیي توکو کښت کې د پام وړ بدلون راشي. د کرنې د ودې او کلیو پراختیا یا سیباټ موسسې مسؤلین ډاډ ورکوي که چیرې دې پروژې ښه پایله ورکړه، نو راتلونکي کې به د دې ولایت نور ولسوالیو ته هم پاملرنه وشي.